خپل زامن یاران کوي خپل بچی چې دی لونه خپل لونو ته د ډیران خزله مو وایي سبق پې ووایي اعتماد پې وکوي سبقونه پې ووایي باور پې وکوي اعتماد پې وکوي او د موبایل په استعمال باندې خدای ته وګوري خپل بچي پوهه کوي د موبایل په استعمال خپل بچي پوهه کوي دا موبایل باندې پابندي څوک نشي لګولی که څوک زورور نه زورور سړی دی نو په خپل کور کې څوک په موبایل پابندي نشي لګولی په موبایل پابندي مه لګوئ خو موبایل په استعمال خپل بچي پوهه کوي چې کوم پلار تعلیم یافته نه دی نو مامالی پکار دي ترلی پکار دي تعلیم یافته چې خپل خوریونه خپل ترونه خپل خورزي خپل خوریونه دا په دې باندې پوهه کوي په دې هر څه باندې تاسو دا خپل ماشومان د موبایل په استعمال پوهه کوي موبایل بندېدی نشي دا هیڅوک نشي بندولی خو په استعمال یې پوهه کوي دا یو بنیادي خبره ده دا بنیادي دا معاشرتي خبرې دي او بل درته یو خبره کوم تاسو ته یو خبره کوم چې ډېر زیات متل ورې لږ کښېنه دې کرسۍ کې مهرباني وکړه کښېنه بل دا وکړئ مهرباني وکړئ زه درته یو خبره کوم زه سیاسي خبرې نه کوم زه معاشرتي خبرې کوم د دې خپلې ټولنې خبرې درته کوم هلکانو ته وایم چې دا وخت تللی دی چې خلکو به خپلو لوڼو سره په کور کې خبرې نه کولې هلکانو به خپلو خویندو سره خبرې نه کولې هغه وخت جدا دی جدا و هغه ټیک کار و خو هغه جینکو به یا میرګاټې کوله یا به هغه څلورو واړو دیوالونو دننه ناستې وې وشایې به کول مور سره به کار کو تنور به چو جارو به کوله اوس زموږ بچی سکول ته ځي سهار دلته دوی یونیورسټۍ دي یونیورسټو ته ځي کالجونو ته ځي نو زه هلکانو ته خاص کر وایم ځوانانو ته چې خپلو خویندو سره کښېنئ خبرې ورسره وکړئ ګپ شپ ورسره ولګوئ تپوس ترې نه وکړئ چې څه یې پکار دي د بازاره وله راوړئ